سامي واخلا خو پختو رانه وانخلي سامي واخلا خو پختو رانه وانخلي زه پښتون یم په پښتو باندې پتمن یم. د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي الحاج ډګروال حضرت رسول نه په ډېر درنه هیله کیږي چې خپله وینا د ارواښاد کبیر ستوري د ټولنیز شخصیت ځانګړتیاو تر سرلیک لاندې موږ او تاسو ته واورو. ډېرو ګرانو مشرانو، همزولو او ځوانانو په اجازه د مرحوم ډاکټر کبیر ستوري په هکله باندې باید ډېر څه د هغه خصلتونه او د هغه کوم شخصي خویونه د هغوی چې موجود وو او موږ او تاسو ټولو د هغې سره اشنا یاستو، خو د هغه ډېر زیات ښه خصلتونه او ښه دغه چې وو هغه ډېر زیات دي. مګر زما د نمونې په څېر یو څو رالنډ کړي دي او هغه به تاسو ته واورم. میړونه مري، خو د هغوی کارنامې او په زړه پورې خصلتونه د تل لپاره د خلکو په زړونو کې پاتې کېږي. نوموړي په ادبي، ټولنیز، سیاسي برخو کې ډېر څه موږ ته پرېښودي دي چې سړی پرې کتابونه لیکلی شي، خو زه دلته د هغه یوازې شخصي ژوند او ملګرتوب خصلتونه تاسو ته اورم. د مرحوم ډاکټر کبیر ستوري د وجود په خټه کې د پښتنو د پښتو او پښتونولۍ احساس دومره راښکل شوی و چې څوک کوم پښتون به د ده سره مخامخ شو نو د ده د خوشحالۍ شعله به دومره پورته شوه چې مقابل لوری به یې د خپلو پاکو پښتني احساساتو په پټو کې داسې راونغاړه چې بیا به ترېنه د لرې کېدو شان نه و. کله چې په افغانستان کې مرحوم کبیر ستوری مې نه و لیدلی، خو یوازې د هغه د نوم سره اشنا وم. کله چې نوموړی د خپل ګوندي د خپل ګوند یعنې پښتنو ټولنیز ولسوریز ګوند په استازیتوب د نجیب دولت لخوا په رسمي توګه وغوښتل شو او د خپلو یو شمېر ملګرو سره کابل ته راغی، نو زه هم خبر شوم او هغوی ته د ستړي مشو لپاره چې د سردار نعیم په کور کې ورته ځای ورکړل شوی و ورغلم او هلته د لومړي ځل لپاره د نوموړي سره اشنا شوم. نو هغه مې د یو عادي پښتون چې د زیړې خمتا جامې په غاړه وې په ډېرو ساده کلمو یې راته وویل چې خوریا محمد زایان رانه د پښتو ژبه غوڅه کړې ده، موږ او تاسو ته پکار ده چې پښتو را ژوندی کړو. بیا مو یادګاري عکسونه د سردار محمد نعیم د کور په چمن کې واخیستل، د دوی سره مې مخاخه وکړه او زه ترېنه ولاړم. د هغې وروسته به کله چې د دندې ته تلم او په کابل کې به ګرځېدم نو د ده دا خبره به را په یاد راتله چې رښتیا دې ظالمانو زموږ ژبې غوڅې کړي دي او حتی خبره دې ته رسېدلې وه چې پښتون به د پښتون سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې نه کول. کله چې زه جرمني ته یعنې د کولن ښار ته مهاجر شوم، 2 ورځې وروسته مرحوم کبیر ستوری زما ستړي مشو ته راغی. زه د ده خبرو دومره په خپل ځان باوري کړی وم چې هره ورځ به د ده سره یو ځای په ښار کې ګرځېدم. ما داسې فکر کاوه چې د ده به ډېر ښایسته کور وي، خو کله چې کور ته ورغلم ګورم چې د ده ژوند ډېر ساده و، خو د ده کور د ټولو لر او برو پښتنو کور و. کله چې به یې میلمانه کور ته راغله ډوډۍ به یې ډېره ساده وه، خو د دې مزه به د دې عبرتناکو خبرو دومره مزهداره کړه چې په خوند به یې نه مړېدې. د ده صد او سلا تشریفاتي جنبه نه لرله. څوک چې به ورکره راغی نو ورته ویل به چې ډوډۍ تیاره ده، خورئ؟ که هغه به وویل چې هو، نو بیا به ډوډۍ ورته تیاره شوه، او که وبه یې ویل چې موړ یم نو دوهمه خبره به پکې نه وه، ویل به یې ښه ده. په ملګرتوب کې ډېر ولاړ سړی و. دی به د خپل ملګري په خصوصیاتو ډېر ښه پوهېده، دا ځکه چې هغه یو ډېر تکړه ساپو او د هر سړي ښځې او واړه په طبیعتونو پوهېده. دی چې به د هر چا کره ولاړه
تا به ویل چې دی د دې کورنۍ یو ډېر نږدې غړی دی. ښځې سړي او ماشومان به راتله او ده ته به یې ډېر تود هرکلی وایه او که به وږی و نو دستي به یې ویلې چې وږی یم ډوډۍ راته راوړئ. که نور څوک ملګري به ورسره وو هغوی به داسې فکر کولو چې دی د دې کورنۍ یو غړی دی. نه مې هېرېږي یوه ورځ زه مرحوم ډاکټر صاحب او جمدر صاحب درې واړه د ده په خپل موټر کې له ځانه سره بایرن او منشن ته د چکر لپاره بوتو. کله چې بایرن ته ورسېدو نو ماسپښین قضا و، ډېر وږي شوي هم وو. د پلوشې خور کور ته ورغلو چې ګورو ساقي صاحب هم په سالون کې ناست و. ساقي صاحب خو نه دی راغلی. په هر صورت زموږ سفر د منشن په لوري دوام پیدا کړ. ماښام چې منشن ته ورسېدو ما ورته ویل چې د امام الدین صافي کره به ولاړ شو. جمدر صاحب د یو بل چا نوم واخیست چې هلته به ولاړ شو، خو دی چوپ و. په آخر کې ویل زه به مو داسې ځای ته بوځم چې په نیازبینو مو هرکلی کوي، په نیازبینو مو ډوډۍ ته راغواړي، په نیازبینو مو وده کوي او په نیازبینو مو له خوبه راپاڅوي. موږ هم حیران شو او ده ته مو وویل چې ښه ده. ګورو چې د یوه کور په زنګ مو ګوته کېښوده. یو سړی ډېر په ادب دروازه خلاصه کړه او له واره یې وویل نیازبینو په خیر راشه. کله چې کور ته ننوتو په ډېر یو ښکلي سالون کې کېناستو او د هغې سړي مېرمن چې جرمنۍ وه او په دې پوهېده چې ماما مرحوم په پښتو ویلو خوشحالېږي، په خندا شوه او په ډېرو نازکو کلمو کې وویل ماما هر کله راشه. دا چې موږ د کور د خاوند سره پخوا نه پېژندل، ماما مرحوم راته وویل دا ډاکټر صاحب کیمور او دا یې مېرمن ده. خلاصه دا چې ماما د ټولو پښتنو که د لرو که د برو د هر یو په زړه کې ځانګړی ځای درلوده. د هغه په خولو او په زړه به همیشه دا جمله پرته وه چې لر او بر پښتون د ځنځیر کړی دی او دا کړی باید د غریبانو د شکېدو نه په امن کې وساتلی شي.